چې په دې تنګ قبر کې به پروت او یو یو سیکنډ به دې حسابي نو بسم خیال دی چې د جهنم کړکۍ ورته کولاوي د جهنم تلایي او ملایک پې مسلط وي او هغو له عذابونه ورکوي او یو یو سیکنډ حسابي او مؤمن بنده مازدیګر مانځه هم رټوي بې شماره کلونه دي دا ټول وخت په دې مؤمن بنده باندې د مازدیګر د مانځه هم راتېرېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت تر راتلو پورې داسې وده شي لکه ناوي چې په اوله شپه ودی او په مجرم باندې یو یو سیکنډ حسابېږي زه وایم که بل یو عذاب هم الله نه ورکولی خو چې صرف دا عذاب وی چې په قبر کې به پروت هم دننه څه نشتي لکه وهل ټکول نور څه نشتي اور جهنم څه نشتي په دې قبر کې به پروت او یو یو سیکنډ به دې حسابېږي د قیامته پورې صرف دې عذاب ته سوچ وکړئ چې په دې تنګ قبر کې به پروت او یو یو سیکنډ به دې حسابېږي نو بسم خیال دی چې د جهنم کړکۍ ورته کولاوي د جهنم تلایي او ملایک پې مسلط وي او هغو له عذابونه ورکوي او یو یو سیکنډ حسابي او مؤمن بنده مازدیګر مانځه هم رټوي وی کله چې د ده نه دا ملایک سوال جواب وکړي نو ده ته داسې ښکاره شي لکه نور چې ډوبېږي نظاره ورته داسې ښکاره شي منظر چې لکه دا نور ډوبېږي نو دی ملایکو ته وایي وی ما پرېږدئ ما نه د مازدیګر د مانځه ټیم ځي دې ځای کې د مانځه تذکره دې حدیث کې دا دی چې ده باندې دا ټول وخت د مازدیګر د مانځه هم راتېرېږي دلته هم د مانځه تذکره اشاره ده دې ته چې دا هغه انسان دی چې په منځونو یې ځان قربان کړی دی نو بدله هم دا ده ټول عمر د ده سره د مانځه هغه و الله وله بدله دغه ورکړه دمه شو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یا دمه دی یا تې خلک دمه شو نو اوس د دې نه اوچت نعمت ماته وښایي چې سړی پکې دمه شي بل نعمت شته دی نه اوچت چې الله تې راضي شي د جنت تلایي ورته ور واچولی شي د جنت کړکۍ کولی شي امتحان کې کامیاب شو نتیجه راووته چې او ته پاسې الله تعالی راضي دی دی اوس دمه شو دلته فایده زموږ د پښتانه چې څوک مړ شي اکثر دغه باره کې وایي زه غریب دمه شو داسې ویل صحیح دي ولې پته نه لګي موږ ته ها دمه شو انشاء الله بیا صحیح که الله ووایي خو یقیني خبره موږ نشو کولی چې دمه شو ځکه حدیث کې راځي یو زنانه مړه شوې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې نو عایشې ووي وی دمه شوه یا رسول الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شو عایشې دمه کېږي خو هغه څوک چې الله یې وبخي یعنې ته څنګه داسې ټوس فیصله کوې چې دمه شوه دمه کېږي خو هغه انسان چې الله یې وبخي والعبد الفاجر او دا فاجر او فاسق او ګناهګار بنده يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب د دې فاجر بنده نه دمه شي د الله بندگان ملک علاقه ځمکه ونې او ګټې او څاروي د هر څه ته دمه شي متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې څومره بدبخته انسان دی څومره بدبخته انسان دی چې په مرګ سره خلک دمه شو